دا د کابل د تاج بیگ ماڼۍ ده. کله چې شوروي پوځونه افغانستان ته راغلل د دوی لومړی برید همدلته و. د هغه وخت جمهور رئیس حفیظ الله امین په همدې ماڼۍ کې و. د جدي د شپږمې نیټې په شپه باندې دلته سخته جګړه ونښته چې په سبا یې د پخواني شوروي اتحاد په ملګرتیا ببرک کارمل واک ته ورسول شو. تر هغې وروسته په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې شوروي ځواکونو خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. د بیلابیلو ولایتونو د ولسوالیو او سیمو خلکو له دغو بریدونو څخه ډیر زیانمن شول. وربشو هماغو سیمو ته کوم ځای چې شوروي ځواکونو بریدونه کړي او خلک زیانمن شوي دي او له دوی څخه به د هغه مهال کیسې وپوښتو. دا هغه لار ده چې کابل د افغانستان له څو شمالي ولایتونو سره نښلوي. دا لار د اوس په شان ودانه نه وه او د سړک دوو خواته ورانۍ او تباهۍ ښکارېدې. سوي ټانکونه او موټرې چې د شوروي اتحاد د ځواکونو او افغان مجاهدینو په جګړو کې ویجاړ شوي ول. په دغه نښتو کې د کابل پروان سړک هم زیانمن شوی و او د خلکو فصلونه او باغونه هم سوځېدلي ول. دا د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ د پشتې سرخ سیمه ده. دلته چې کوم ټانکونه، کومې موټرې او کوم وسایل تاسو وینئ دا د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو دي چې د افغان مجاهدینو سره په جګړه کې ویجاړ شوي دي. دلته به د دغې سیمې د څو تنو اوسیدونکو څخه وپوښت چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو دلته څنګه یرغل وکړ. دغه کیسې به په ګډه له دوی نه واورو. سیدجي صاحب خپل ځان راوپېژنئ. ملک صاحب محمد کبیر د زدخیلو د قریه و نهایت بمبارد او دغه رد نه توپ هر رقم توپو سره منگه وشتلی زمنگه کور میری دستی آواری کرده و زمنگه ورونه پلرونه سیاسری زمنگه شیده کرده چرایی او تشلاس حتی هیچ مرچ موتی که واخستله در روسان مخکیم والا سلام تری واخسته اوجی امین الوخون اوگونه که تلاشی واسطه تلاشی که منگه بزرگ قبلو منگه و تختیدو سیاسه هم ده کورونا و باته کورونا هم تلاشیش با تا اندازه که وی مال از منگه واخستله مرمیانو سوی بوشتله قتل کرده که توی گیر کرده که سریع گیر کرده سریع بوشتله قتل کرده او توی که و تختیدلی با غروطه تایوارا بلا سر نگرزیدله من بودی بمبار کرده او پیاده باید دلانده نبودله دل زمان کورونا باید لگاوله زمان مشران باید مراوله آقاون خود تجاوز تر آقلی و دلتا چه زمان خوره ونیسی. او اوس هم د کابل د ختیځ په لور وایي چې په دې لار یعنې د کابل جلال آباد پر لویه لاره هم په کلو او کورونو او د سړک پر غاړو د شوروي پوځونو د بریدونو نښې نښانې پاتې دي. دغه سیمه د کابل جلال آباد په لویه لاره د مایپر سیمه ده او دغه کلی چې تاسو وینئ دا د ګوګا منډه کلی دی. ویل کېږي چې کلونه مخکې د پخواني شوروي اتحاد پوځونه دلته هم راغلي ول او په دغه کلي بمباري کړې وه او په خپلو توپونو او ټانکونو سره یې دغه کلی وران کړی و. دلته ګڼ شمېر کورنۍ اوس نشته، کورونه ویجاړ دي، خو لا هم له یو نیم کور نه د تناره لمبې پورته کېږي. وربشو د دغه کلي د اوسیدونکو سره به خبرې وکړو چې په دې کلي هغه مهال څه تیر شوي. نورسیان په وخت کې راغله موږ واړه که نه او دې ځای نه موږ یو خر او دې ځای نه کډه بار کړه لاړو پاکستان ته او په دې خور لاړو تیزین باندې داسې واوښتو په تره باندې و هسې لاړو کته پاکستان ته او بیا چې خدای قراري کړ بیا دې وطن ته راستانه سلو راغلو 400-500 کور به اوسېدل خلک رانیول به و شتل به و کور په کور به تالاشي و. ما خپله په یدې کې درې 4 کسه یې بوتله هلته بېچارهګانه وتړله ویوښتله. زما نوم معلم رحمت ګل ده اوسېدونکی د ګوګا منډي
روسانو بیا څنګه چل کوو په دغه ټانګي کې به دلته کلوشې راوړي روسۍ کلوشې کارتن بس د ما په یادک سره چې موږ به بیخي ماشومانو نو دوی به موږ ته غاټې کلوشې راکړي چې دا کلوشې به یې راکړي بیا به راته ویلي په پښتو کې به یې موږ ته ویلي چې بچیه دا تا مشر ورور چیرته ده کاکا دې چیرته ده لالا دې چیرته ده خو بیا موږ نه پوهېدلو موږ به ته به یو څو روپۍ هم راکړې نو هغه به م ورته وښوده هغه به چې راوویستل کور نه او لاسونه به یې پرې وتړل او بس سترګې به یې پرې وتړلې او په موټرو کې به یې واچول بیا به هغه موږ له اوسه پورې په سترګو هم نه دي لیدلي چې آیا دوی به یې خاورو لاندې کړي دوی به چیرته له اوسه پورې دا بېچارهګان نادره کوي داسې تیارې به ټیټې راغلې دا چرګان به خدای دغسې کته او پورته باد ویوړه دا رقم تیارې به راغلې دا دیوالو میوالو ته به ناستو نو بچیان یې راسکبېول کته پورته یې کول خوا بله خوا یې کول نو شوروي پوځونه له افغانستان نه ووتل خو لا هم د دوی د جګړو او بمباریو ځینې نښې په ځای پاتې دي او خپلې کیسې کوي خلک وایي چې د جدي شپږمه په افغانستان د شوروي پوځونو د یرغل ورځ باید د تل لپاره د افغانستان په تاریخ کې د یوې تورې ورځې په توګه ولمانځل شي. اجمل تورمان، آزادۍ راډیو، کابل.